د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د بدني ښکلاو اوومه برخه. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآله واصحابه واهل بیته اجمعین. افضل صلواتک عدد معلوماتک دائمة بدوامک انک حمید مجید. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د بدني ښکلاو په لړۍ کې را روانو او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د ناوړو مبارکو برکات او ښکلا مو بیانوله. تر دې ځایه بیان را رسېدلی و چې امام بخاري رحمه الله او امام نووي رحمه الله او شیخ محمود المصري رحمه الله دوی ټول د حضرت جابر ابن عبدالله ابن حرام رضی الله عنه څخه روایت کوي چې دی فرمایي د غزوة خندق په ورځو کې مې پر نبی علیه الصلاة والسلام باندې د زیاتې لوږې اثر ولیدی. دا غزوه خندق یا غزوة الاحزاب د دې پوره تفصیل زموږ د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم برخې چې کوم نشریږي په هغو کې پوره تفصیلي بیان اورېدلی سي. نو حضرت جابر رضی الله عنه وایي چې د خندق د غزا په ورځو کې مې پر نبی علیه الصلاة والسلام مبارک باندې د زیاتې لوږې اثر ولیدی، تر داسې اندازې چې د ډېرې لوږې څخه پر نس مبارک باندې ډبرې تړلې وې. نو مې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه اجازه وغوښتل چې زه باید کور ته ولاړ سم او اجازه راکړل سو. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې بیا کور ته راغلم او خپلې مېرمنې ته مې وویل چې په کور کې د خوراک یو څه شته که نه؟ ما خو پیغمبر اسلام د سختې لوږې په حال کې ولیدی. کورودانې مې راته وویل چې بل څه خو نسته، یو په دغه کڅوړه کې په دا لوټه کې یو څه اوربشې شته چې هغه د دوی یو لوښی دی چې دوی اوربشې پکې اچولې. حضرت جابر رضی الله عنه وایي چې موږ په کور کې یو سیرلی دی یا وری دی دا هم درلودی. نو زه ورلم هغه مې حلال کړي او کورودانې ته مې وویل چې هغه اوربشې وړک. نو بس دا یو کاسه اوربشې دی، یو دا کوچنی مرغومی دی، بس دا د یو څو کسانو ښه ډوډۍ پر برابرېږي. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه مبارک وایي چې زه رالم او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته مې وویل چې کور مې یو څه خواړه تیار کړي دي، ته او یو څو ملګري راسئ، زما میلمانه یاست. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک پوښتنه راڅه وکړه چې څونه خواړه دي؟ ما ورته وویل چې یوه کاسه اوربشې دي، یو کوچنی مرغومی دی. حضرت جابر رضی الله عنه وایي چې پیغمبر علیه السلام په لوړ آواز سره غږ وکړ، ول ای د خندق ملګرو راځئ، ای د خندق ملګرو راځئ. حضرت جابر رضی الله عنه لویه میلمستیا تیاره کړې. بیا یې ما ته وویل چې ته مخته درځه او تر هغو چې زه درځم هغه کټو او دیګ د اوره څخه مه راشوه کوئ او مه تر هغو پورې د اوړو څخه ډوډۍ پخوئ تر څو چې زه درځم. حضرت جابر رضی الله عنه وایي چې پیغمبر اسلام تر صحابه کرامو مخکې را روان و. کله چې کور ته راغلی اول ورتیر سو او د کټوي سر یې لڅ کړ او خپلې ناوړې مبارکې پکښې توکې او بیا د برکت دعا وکړه. وروسته یې په اوړو کې هم خپلې مبارکې ناوړې تو کړې او د برکت دعا یې وکړه او بیا یې وفرمایل چې اوس نو د ډوډۍ پخوونکي را وغواړئ چې ډوډۍ پخه کړي. او بیا یې وفرمایل لس ملګري دې راځي، رش دې نه جوړئ. حضرت جابر رضی الله عنه وایي چې صحابه کرام 1000 کسان ول. نو دا ټول 1000 کسان ټول ماړه سول. قسم په الله چې په کټو کې هغه رقم څه د پخلي شان رایشېدل او اوړه هم پر خپل حال باندې پاته ول، تر داسې اندازې چې په آخر کې ټول صحابه کرام ماړه سول. بیا پیغمبر علیه السلام او حضرت جابر رضی الله عنه دواړو ډوډۍ وخوړل. حضرت جابر رضی الله عنه وایي چې وروسته پیغمبر علیه السلام راته وفرمایل چې همسایګانو ته هم څه خواړه ورولېږه، خلک په لوږه باندې اخته دي. نو سبحان الله د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په ناوړو مبارکو کې څونې
د برکات آثار لوی خدای جل جلاله ایښي ول چې په یوه کاسه اوربشو باندې او په یو کوچني حیوان باندې د زرو کسو داسې ډوډۍ وکړه چې ټول هم ښه ماړه سول او بیا ځینې پاته هم سول او د همسایګانو پر اطرافو باندې هم ولېږدول شو. دا یو څرګنده معجزه وه د پیغمبر علیه السلام. دا روایت ریاض الصالحین کې امام نووي رحمه الله او سیرت الرسول کې صلی الله علیه وسلم کې محمود المصری او امام بخاري او داسې ډېر کتابونه یې نقل کړي. امام مسلم رحمه الله او شیخ محمود المصری رحمه الله او داسې نور د سیرت کتابونه د حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام په غزوة تبوک کې و صحابه کرامو ته وفرمایل. دا غزوة تبوک هم پوره بیان یې د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم په برخو کې اورېدلی سي. دا د نبي علیه الصلاة والسلام اخرنۍ غزا هم ده. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په غزوة تبوک کې خپلو صحابه کرامو ته وفرمایل چې سبا سهار به چې لمر ښه تود سي د تبوک و هغه چینې ته به رسېږو چې وشل ورته وایي. نو په تاسو کې که هر څوک تر ما مخکې ورغلی نو د اوبو څخه یې شی مه څښئ تر څو چې زه درځم. حضرت معاذ رضی الله عنه وفرمایي چې سبا سهار پر هغه وخت به وشل ته ور ورسېدلو چې پیغمبر علیه السلام یې پیشګویي کړې وه. خو تر پیغمبر علیه السلام مخکې 2 نفره ور رسېدلي ول، هغو هغه موجودې اوبه څښلې وې. اصلا دا اوبه ډېرې کمې وې ځکه چې دا د یو ډبرې څخه څاڅکې څاڅکې راتویېدلې. نو هغه څاڅکې به دی لږ څه سره جمع سوي ویلې. کله چې پیغمبر علیه السلام رالی او ویې لیدل چې اوبه نسته، پوښتنه یې وکړه چې اوبه ولې نسته. په جواب کې ورته وویل سول چې هغه جمع سوي اوبه چې څاڅکې څاڅکې جمع سوي وي هغه پلاني او پلانکي وڅښئ. پیغمبر علیه السلام هغو ته خشم او غوسه وکړه او بیا ورته انتظار شو تر څو چې بیا یو څه اوبه جمع سوې. بیا یې په هغو اوبو باندې مخ مبارک او لاسونه مبارک پرېولل او په خوله مبارکه یې وګرځولې او بیا یې هغه د خولې اوبه پر هغه ډبره وپاشلې. حضرت معاذ رضی الله عنه وایي چې قسم په الله جل جلاله چې په ډبره کې داسې غړومبهاری پیدا سو لکه د تنا غږ بل وارې ډبره سره وچاودله. دونه اوبه ځین را روانې سوې چې هم لښکر په اوبه سو او هم یې ټول لوښي ډک کړل او هم یې حیوانان ټول اوبه کړل. د تبوک په غزا کې د مسلمانانو د لښکرو شمېر 10,000 نفر و، یعنې 10,000 نفره انسانان په اوبه سو او چې څه حیوانان ورسره دي هغه اوبه سول او چې څه لوښي ورسره دي هغه ډک سول. بیا حضرت معاذ رضی الله عنه مبارک وایي چې پیغمبر علیه السلام راته وفرمایل ای معاذ که ستا عمر زیات شو ته به ووینې چې د دې منطقې او علاقې باغونه به ټول د دې وشله څخه وبېږي. بیا حضرت معاذ رضی الله عنه مبارک فرمایي چې وروسته ما ولیدل چې د تبوک ټول باغونه د دې چینې څخه وبېدل. خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام و حضرت معاذ رضی الله عنه ته په دغه ورځ د تبوک وفرمایل ای معاذ که چیرې هغه 2 کسانو چې اول وارې راله هغو که دا اوبه نه وای څښلي بیا به دا وشل په یو لوی چینه وای په ټوله جزیرة العرب کې، بلکې چینه به نه وای یو لوی نهر او واله به وای بهېدله. دا روایت سیرت رسول کې محمود مصری او امام مسلم خپل مسلم کې هم نقل کړي. امام ترمذي رحمه الله او امام نووي او علامه برزنجي رحمه الله دې روایت نقل کوي چې د خیبر په غزا کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه سترګې مبارکې خوږېدلې. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک خپلې ناوړې په سترګو باندې ورتو کړلې او په ویې موښلې، سترګې یې جوړې سوې. یعنې د پیغمبر علیه السلام په ناوړو مبارکو کې د شفا او د علاج کار هم خدای ایښی. او د سیرت کتابونه لیکي چې د حضرت علي رضی الله عنه د خیبر په ورځ چې کومې سترګې خوږ سوې او د پیغمبري ناوړې په وموښل سوې، سترګې یې داسې جوړې سوې چې بیا یې تر مرګه د سترګو ناروغي نه ده لیدلې. دا روایت شمایل ترمذي او شرح مولد النبوي او ریاض الصالحین او ډېر کتابونه نقل کوي. او مولوي عنایت الله صاحب رحمه الله او داسې نور سیرت پوهان لیکي چې د حنین په غزا کې
حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ داسې زخمی شو چې د ولاړې ولوېدی. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپلې مبارکې ناوړې په زخمو باندې ور وموښلې. حضرت خالد رضی الله عنه داسې صحتمند او جوړ شو چې دستي ولاړ شو او په پیغمبري امر باندې توره په لاس د کفارو په شړلو پسې روان شو. یعنی اوله پلا داسې د حرکت ولیدلی و چې ټول بدن یې ټوک ټوک او زخمی و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک چې خپلې ناوړې مبارکې په زخمو باندې ور وموښلې، ام یې هغه زخمونه جوړ شو، ام یې په بدن کې دونې قوت پیدا شو چې بیا یې توره په لاس او په کفارو په شړلو پسې روان شو. دا روایت د غزوة حنین کې د مولوی صاحب عنایت الله د سرور کائنات ژوند په نامه کوم کتاب دی، هغه یې راوړي او نور سیرت پوهان هم. اوس به راسو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د غږ ښکلا ته. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام آواز خوږ، ډډ، لوړ، ډېر ښایسته، زړه وړونکی، ارمانجن آواز یې و. قاضي عیاض رحمه الله فرمایي چې پیغمبر علیه السلام د لوړ آواز او ښایسته آواز خاوند. او امام بهقي او امام ابو نعیم د حضرت برای ابن عازب رضی الله عنه څخه روایت نقل کوي چې دی فرمایي پیغمبر علیه السلام موږ ته په داسې لوړ آواز خطبه وویل چې مستوره ښځینه و په خپلو کورو کې واورېدل. یعنې د مسجد نبوي څخه چې شاوخوا کورونه دي او په کورو کې ناستې ښځې وې نه وې راوتلې، هغو هلته په کورو کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک خطبه واورېدل. او حافظ ابو نعیم رحمه الله د بیبي عایشې رضی الله عنها مبارکې څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام د جمعې په ورځ پر منبر باندې کښېنستی، بیا یې خلکو ته وفرمایل چې کښېنئ. خو دا د پیغمبر علیه السلام غږ عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه په بني غنم مقام کې، چې دا بني غنم په مدینه منوره کې د مسجد نبوي څخه یو څه په فاصله کې یو ځای دی. نو عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه د نبي علیه السلام غږ په هغه بني غنم علاقه کې هلته واورېدی، هلته کښېنستی چې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ول کښېنئ. دوی مبارکان هم بیا د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک داسې اتباع کوله چې هر ځای به د نبي علیه السلام غږ واورېدی او یو څه فرمان به ورته صادر کوي، هغه به یې کوی. او ابن سعد او ابو نعیم د عبدالرحمن ابن معاذ التمیمی رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې دی فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مینا مقام کې موږ ته خطبه وویله. داسې خطبه یې راته وویله چې الله جل جلاله زموږ غوږونه داسې را خلاص کړل چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وینا موږ په خپلو ځایو کې اورېدل. یعنې په مینا کې حاجانو ته معلومه ده چې څونې رش د حاجانو، او حاجان چې وي هغه په هر یو خپلو ځایو خیمو کې، او پیغمبر علیه السلام داسې په لوړ آواز باندې خطبه وویله چې موږ په خپلو خپلو ځایو کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خطبه په خلاصو غوږو باندې اورېدل. او امام ابن ماجه او امام بهقي د ام هانې رضی الله تعالی عنها څخه روایت نقل کوي چې دا مبارکه فرمایي پیغمبر علیه السلام چې به د کعبې شریفې سره د شپې د تهجد لمونځ کوئ، ما به په خپله خونه او جونګړه کې د ده مبارک قرائت اورېدی. نبی علیه الصلاة والسلام به په کعبه شریفه کې لمونځ کوئ، خو میهانه رضی الله تعالی عنها مبارکه وایي چې د نبی علیه السلام غږ او قرائت به ما په خپل کور کې اورېدی. ابن سعد او امام ابن عساکر د حضرت انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې هغه فرمایي هر نبی الله جل جلاله په ښکلي مخ او په ښکلي آواز کې را لېږلی دی، خو ستاسې نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم په ښکلي مخ او په ښکلي آواز کې را استولی دی. دا روایت طبقات کبرا او تاریخ دمشق راغی. لکه شاعر هم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ښکلاو ستاینه په خپلو شعري الفاظو کې کوي او فرمایي دنیا نوا چې نوم درلود حضور د محمد،
تر اوسه جهان ښکلی دی په نور د محمد صلی الله علیه وسلم. پورا مینا، پورا اخلاص او پورا ښکلا، چې یو ځای سي ترې جوړ بسي انځور د محمد صلی الله علیه وسلم. یعنی په خپله که مینه ده او که اخلاص دی او که ښکلا ده، دې که یو شکل درلودی نو د نبي علیه السلام شکل ځینې جوړېږي. دا ښکلا که یو شکل درلودی نو د نبي علیه السلام شکل، اخلاص او مینې که شکل درلودی نو د نبي علیه السلام شکل. ما کړی و پرون هم د هغه په نامه فخر، زنن هم په نامه کوم غرور د محمد صلی الله علیه وسلم. که څه هم میلیاردونه انسانان راغله او لاړه، په یوه کې لا موجود نه و شعور د محمد صلی الله علیه وسلم. عبرت د جهان تر پاچهي ورته تیریږم، که خدای چیرې حساب کړم مزدور د محمد صلی الله علیه وسلم. حسن د جهان تر پاچهي ورته تیریږم، که خدای چیرې حساب کړم مزدور د محمد صلی الله علیه وسلم. بېشکه دغی دی تر ټول جهان ورته تیریږو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. ستا د پښو خاورې که مو حساب کې، ستا یو مزدور که مو حساب کې، نو دا به زموږ یو لوی نیکبختي وي. بیا په دغه لړۍ کې راځو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د غوږو مبارکو ښکلا ته. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک شایسته برابر مبارکان غوږونه ول، داسې تیز اورېدونکي غوږونه یې ول چې هغه څه یې اورېدل چې نور چا به نه سوی اورېدلی، ان تر دې چې د اسمان د دروندوالي کړنچهاره هم په خپلو غوږو اورېدی. علامه نبهاني رحمه الله په حواله د امام ترمذي او ابن ماجه او ابو نعیم د ابو ذر رضی الله عنه څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې زه هغه څه وینم چې تاسې یې نه وینئ، او زه هغه څه اورم چې تاسې یې نه اورئ. او بیا پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې اسمان کړچهاری وکړي، یعنی د ډیر دروندوالي او وزن څخه داسې اواز وکړي، او شای هم دا چې کړچهاری وکړي، ځکه چې په ټول اسمان کې د څلورو ګوتو ځای هم نسته مګر پر هغه باندې یو ملایکه ولوی خدای جل جلاله ته پر سجده باندې پرته وي. نو د ډیرې ګڼې ګوڼې د ملایکو څخه اسمان دکه دروند شي او کړچهاری وکړي. یعنی دا چې اسمان د مفسرینو وینا ده چې د مځکې څخه 500 کاله لیرې دی، او بیا هر اسمان د 500 کلو پنډوالی لري، بیا هر اسمان د بل اسمانه څخه د غونې لري. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې د لیب په غوږو باندې کړچهاری یم اوري. دا روایت جامع معجزات او شمایل ترمذي را نقل کړ، او داسې نور کتابونه هم نقل کړي. امام ابو نعیم د حکیم ابن حزام رضی الله عنه څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په صحابه کرامو کې ناست و، ناپامه یې وویل تاسې هغه څه واورېدل چې ما واورېدل؟ صحابه کرام وویل چې یا رسول الله موږ خو هېڅ نه دي اورېدلی. پیغمبر علیه السلام وفرمیل زه د اسمان کړچهاری اورم، پر اسمان ملامتیا نه وایم چې ولې کړچهاری کوي، ځکه چې په اسمان کې د یوې لویشتې ځای نسته مګر پر هغه باندې ملکه و الله جل جلاله ته پر سجده وي، یا پر سجده پرته وي او یا ولاړه وي پر عبادت. دا روایت دلایل نبوه نه نقل کوي. او علامه ابو انس عبدالعزیز رحمه الله د حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه نقل کوي چې دی فرمایي پیغمبر علیه السلام او حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په بقیع غرقد هدیره کې، دا بقیع غرقد په مدینه منوره کې یو لویه هدیره ده. الله دې زموږ تاسې ټولو نصیب ورسره وکړي بار بار د مدینې منورې، او چې دا مبارک شهیدان هلته ښخ سوي او دا صحابه او قبرونه دي، او د مکې مکرمې ټولو ښایسته ځای او مقاماتو سره دې الله زموږ نصیب وکړي. نو دی مبارک فرمایي چې نبی علیه السلام او حضرت بلال او درته دا بقیع غرقد هدیرې کې روان ول. پیغمبر علیه السلام او حضرت بلال او درته ته وویل چې ته هغه څه اورې چې زه یې اورم؟
حضرت بلال رضی الله عنه په جواب کې ورته وویل چې نه یا رسول صلی الله علیه وسلم. پیغمبر اسلام ورته وفرمایل چې ته نه اورې چې د قبر خاوندان د دوی د اعمالو په وجه په عذاب، یعنی هغو ته عذاب ورکول کیږي. یعنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قبرو لاندې چې کوم عذابونه دي هغه یې هم په غوږو باندې اورېدل. دا روایت علامه ابو انس عبدالعزیز په خپل کتاب رأیت النبی صلی الله علیه وسلم کې چې ډېر ښایسته په زړه پورې کتاب دی په هغه کې رانقل کړی. اوس به د پیغمبر اسلام د ښکلاو په لړۍ کې د پیغمبر اسلام د ږیرې تر ښکلا پورې راسو. او څنګه چې وخت پای ته رسیږي محترم اوریدونکو نور بیان به په راتلونکو برخو کې واورو ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.